السلام علیکم. د حیات خان ورلد درنو لیدونکو، زه کرن خان یم او نن موږ د غچ البم باڼه چې د ارواښاد تسکین مانیوال صاحب شاعري ده او زما خوښه شوې نو چې د اقبال شاکر صاحب کلام باڼه مو وویلم، دا د هغې دویمه حصه ده. نو دا زموږ په پروډکشن کې کې پروډکشن کې موږ د دې اډیو ریکارډ کړې ده. اوس د دې ویډیو جوړو سیټ هم جوړ کړی دی، په سیټ باندې ماري کړې ده بلها عبدالله په کې دویم ورځ د زرې زرې شو. نو ما وی چې د حیات خان ورلد د لارې نه تاسو ته ډالۍ کړو زموږ دغه میکینګ، زموږ د سندرو دغه کړاو، د دې هلکانو نازیات نو راسره اوسئ. مودې وشوې چې ټکې خوب تسکین ترې کړی نه دی، مودې وشوې چې ټکې خوب تسکین ترې کړی نه دی، بیدار یې دې ساتلي دی بیدار ستا باڼه. ملګرو د کې پروډکشن په سټوډیو کې یو، دلته د باڼه د ډاکټر کرن خان د باڼه سندرې میکینګ روان دی چې شاعري تاسو ته ډاکټر صاحب وی چې د ارواښاد تسکین مانیروال صاحب ده. نو دغه درته ښایمه چې په ویډیو په سندره خو به وخت لګي په جوړولو د هغې یو ساز راغونډولو په سټوډیو کې په ریکارډ کولو باندې، خو بیا د دې ویډیو چارې چې دي هغه هم څه وخت اخلي او ټایم اخلي. تقریبا دغه مونږ په 4 ورځو کې دغه سیټ اپ را جوړ کو، یو شی د یو ځای نه راوړه، بل شی د بل ځای نه راوړه، دغه مو را جوړ کو او د ویډیو لایق مو کو. نو را سره اوسئ، د دغې سندرې باڼه د میکینګ نه خوند واخلئ، دغه د سره شریک کوم، را سره اوسئ. د حیات خان ورلد درنو لیدونکو، باوري یم چې د باڼه کلام د غچ البم د دغې کلام دغه ریکارډینګ به دا به تاسو لیدلی وي او دا د حیات خان ورلد نه تاسو ګورئ. دغه شانتي وخت په وخت معلوماتي او زموږ د هنري یا ادبي کارونو ویډیو ستاسو سره شریکوو. ستاسو مننه چې زموږ سره یې کول وکړه.